أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نوح عليه السلام ته وحي وکړه چې دا خلک ذاتي ایمان نه راوړي، چې دا یقین شو چې نور ایمان نه راوړي، بیا نو د ذاتي خدای پاک ته خیرات وکړي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خدای دې مخکې مځکې یو کافر هم ذاتي ژوندی پرېږدي. وأوحي إلى نوح وحي وكرش نوح عليه السلام أنه شاهد لن يؤمن من قومك هرگز إيمان راوړي دتا د قومنا إلى من قد آمن مگرم کسان چې ایمان راوړي تقریبا اتیا کسانو پورې. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون مغم جن کېږه په هغه خبرو چې دوی کوي دتا تکذیب کوي. واصنع الفول وسن د عذاب مقدمه شروع شوه په دې الله اول قحطۍ راوستې وقحط الرجال قحط المطر دواړه شو. نوی نسل هم بد شو، نور اولادونه هم نه پیدا کېده او بارانونه هم پرې ودرېده. په دوی باندې سخت قحطۍ دي. الله تعالی نوح علیه السلام ته ویل نور خو ایمان نه راوړي، خو دوی زه غرق کوم په اوبو کې، د یغو اوبو نه چې ځان بچ کوي کښتۍ ته ضرورت ده. د دغه نه مخکې کښتۍ چا نه لیدلې وه، نه یې جوړه کړې وه. الله تعلیم د کښتۍ الله تعالی ورکوي، ملایکه ورته مقرره ده. لرګي یې وکرل، دا نیالګي دا غټ شوه، بیا یې دا چارتراش باندې لکه دړې تر ویستې، بیا د دغه دړو نه بعد تعلیم ورکوي چې ته اوس داسې دا دړې سره ګده په دغه ترتیب باندې سره ټکویه، اوږده غړۍ لکه د چرګ په شکل باندې، مرغاوۍ په شکل باندې، لکۍ پلنه شاته مابین داسې ګولو نمونه، 8 ګزه اوږده، 50 ګزه یې سور، 10 ګزه یې جګوالی، 3 چرته 10 ګزه. خو دغه چولو ته بیا قیر دا ورکړه چې اوبه ورننوځي. ده چې کښتۍ جوړولې دا دړو کار شروع کړ، کافران به چې په تېرېده پسخاندونه به شروع کړي. دا څه کوې؟ دا د کوټه جوړوم چې په اوبو کې بیا سړی نه غر کېږي. نو چا به د ډېره پسخانده دا ورته ویل تعجبه ده تر اوسه نبي اوس بیا ترکان شوې. چا به دا ورته ویل، چا به ویلی موږ بارانو اوبو ته سترګې وختې، یو څاڅکې اوبه نشته، باران څو کاله کېږي چې بارانونه نشته، ته بیا کښتۍ جوړوې چې په اوبو کې غرق نه شو. د الله په علم خبر وکنه ورکړی و علم، هغه ورته تاسې پسخند وایي، بیا به موږ انشاءالله پسخند در باندې ووایي. الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ته یو علامه وښوه، کښتۍ جوړه شوه، مکمله شوه، چې کله تنور یا دا تنور مراد ده چې دا موږ مړۍ په پخوو. موصل ښار د عراق د جامع جومات په څنګ کې یو تنور و چې دغه کې اوبه راوخوټېدې. نو دا علامه د دوی د عذاب ده. نو کښتۍ ته به زر د خپل خلک خېجی. او یا دوم قول تنور مخ د مځکې ته ویل کېږي. باران به کله شروع وي خو تباه کېږي به نه په خلک، خو دا حال چې ولې چینې راخوټېدې، اوبه را شروع شوې د مځکې نه، نو دا وخت دا علامه د دې ده چې زه دا قوم بیا غرقوم. په حیواناتو کې هم جوړه جوړه نر او ښځه در سره واخله، لاندې چت کې دا حیوانات، مابین چت کې د دوی د نفقې د خوراکي بندوبست، پاس چت کې دوی دي. ته وخېجه خپله کورنۍ وخېجوه، دا مسلمان وخېجوه. چې کله اوبه شروع شوې علامه یې ولده، نو اعلان یې وکړه دا مسلمان، او دا حیوانات جوړه جوړه دا یې وخېجول، خپله کورنۍ یې وخېجوله. خو ده یوه ښځه ده، یو یې زوی ده، ده ایمان نه ده په راوړی. دا کنعان زوی هلته د غره په ډډه کې ده، اوبه درته شروع شوې، پاسه نه باران شروع شو، اوبه ساعت په ساعت مځکې سر نیسي. یخ ته غږ ورکړو چې زویه راشئ موږ سره کښتۍ ته، دا د عذاب اوبه دي، دغه نه څوک نه خلاصېږي. هغه ورته ویل زه به غره ته وخېجم، غره کې
هغه ورته د غره مره خلاصېدن ځای نشته چې الله نه کې خلاص نه د خلاصېدن ځای نشته مابین کې د اوبو چپه راغله کښتۍ په بل څنګ شوه زوی په بل څنګ شو سره ورک شو چې سره ورک شو نو الله ته یې زارۍ شروع کړي چې رب کریم تا خو وعده وه چې تا کورنۍ در سره سپاره کړه دا زوی خو د ما د اهل نه ده خو هغه د لاړو اوبو ته الله ورته ویلې بې خبره پوښتنې مه کوه د جاهلینو د جملې نه مه کېږه تا اهل هغه ده چې په تا ایمان راوړی چې په تا ایمان یې راوړی دا په واقع کې ته اهل نه ده ایمان نه ده راوړی دی دستي خدای ته زارۍ کوي چې الله په دغه سوال په دغه غوښتنه په دغه دعا مې مؤمن نیسې ته رحم راباندې وکړي چې ما بې ځایه غوښتنه وکړه دې کښتۍ ته سپاره شوه اوبه ډېرېږي حتی غره ته ورسېدې د غره سر ته د غره د سر نه پورته څوک یې 40 ګزه پورته د غرو نه وختې څوک یې 15 ګزه پورته وختې چې دنیا کې څومره انسانانو خو اولاده د نوح علیه السلام وه دا کم خلک وو دا د 3 زامن 3 ګاندې دا په کښتۍ کې ورسره وو دا څو کسانو چې ایمان راوړی و دا وو د وخت خلک نور خو ټول مشرکین وو ټول کفار وو دا ټول کفار خدای راکړه دغې وجې نه نوح علیه السلام ته اب ثاني ویله کېږي د نوح علیه السلام د کښتۍ نه بعد چې کوزه شو بېرته دا د دغې زمانو نسل پاتې ده نور څوک بیا نه دي پاتې شوي دوی په اس په دریابو کې ګرځي 6 میاشتې تقریبا چې کله ټول مخلوق غرق شو کفار د الله فیصله انتها ته عذاب ورسېدو اوبو ته الله حکم وکړ ځکه ته یې وویلې چې هغه تاج راخوټولې وې هغه اوبه بېرته ننباسه وایي ټولې نه ورته وویلې ځکه د اسمانه هم ډېرې اوبه نازلې شوې دا دریابونه دا رودونه چینې د اسمان د اوبو پاتې شوې په ځکه خپلې اوبه یې ټولې بېرته ډوبې کړې او اسمان ته ویلې نورې مه اوروه بس یې کړه اسمان اورول بس کړه ځکه دا خپلې چې وې هغه خپلې اوبه یې جذب کړې اوبه چې جذب کېږي کمیږي کښتۍ ټیټېږي جودي غره باندې کښتۍ کوزه شوه په غره تم شوه ودرېده بیا نو چې ودرېږه څه شوي دي نوح علیه السلام د معلوماتو دپاره یو هلیکاپټر وولېږه بیا هغه په مرداره واوښتو یو هغه شیان غواړه بیا یې کوتره ولېږله چې راغله شنه پاڼه یې په خوله کې ورته راوړه پښې یې په خټو دي تر دا بېډۍ پورې چې اوبه ختمې دي خټه کوزه شوې ده دا د ځمکې نه ګیاره معلومه شوې ده پس د هغه نه بیا دی کوز شو واصنع الفلک جوړه کړه کښتۍ بأعیننا په حفاظت دې موږ په حضور دې موږ ووحینا او په حکم دې موږ ولا تخاطبني في الذين ظلموا خو بیا خبرې مه کوه په ده په دې عذاب کې په حق د هغه خلکو کې چې کافران دي انهم مغرقون بېشکه دوی باندې حکم کړی شوی ده د غرقېدلو ویصنع الفلک ده به جوړوله کښتۍ وکلما مر علیه ملأ من قومه کله به چې تېرېده په ده باندې مشران د د قوم نه سخروا منه پسخندونه به یې ویل په نوح علیه السلام قال نوح علیه السلام ورته ان تسخروا منا که تاسې مسخرې کوئ په موږ باندې فانا نسخر منکم موږ به مسخرې وکړو په تاسې باندې کما تسخرون لکه څنګه چې تاسې په موږ مسخرې کوئ فسوف تعلمون زر د په پوه بشئ من یأتیه عذاب یخزیه څوک ده چې را بشي درته عذاب چې رسوایي کړي ویحل علیه عذاب مقیم څوک ده چې راکوز بشي په ده باندې عذاب دائمي حتی اذا جاء امرنا کښتۍ یې جوړوله چې مکمله شوه حتی اذا جاء امرنا کله چې راغی حکم د عذاب د موږ وفارت تنور راوخوټېد تنور قلنا ورته ومویل احمل بار که فیها په دا کښتۍ کې من کل د هر قسم حیواناتو نه زوجین جوړه استین دوه نر و ښځه و اهلک خپله کورنۍ مو ورسپاره کړه الا من سبق علیه القول په خپله کورنۍ کې هم هغه څوک مه ورسپاره وه چې په هغو پخوا فیصله شوي چې دا به تباه کېږي چا کنعان زوی ده او من آمنه هغه څوک هم سپاره کړه چې ایمان یې راوړی خو وما آمنه معه الا قلیل ایمان نه و راوړی د ده سره مګر هم ډېر کم خلکو وقال نوح علیه السلام ویلې ارکبوا سپاره شئ فیها په دغه کښتۍ کې بسم الله مجریها و مرساها په نامه د الله روانېدن د دغه کښتۍ ده او بېرته درېدن د دغه کښتۍ ده ان ربي لغفور رحیم بېشکه رب د ما غفور او رحیم ذات
اوس هم چې سړی په موټر کې سپرېږي سکوټر سپرېږي هغه څو کوشش سپرېږي بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحیم ورسره سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا مستحب ده وهي دا کشته تجري بهم تقولل دی په موجونه کې فی موج په څپو کې کلجبال چې په شان د غرونو وي ونادى نوح ابنه غږ نوح علیه السلام د ډیره شفقت د خپل زوی ته وکانه و په معزل په یو طرف کې د پلان نه په یو طرف باندې و کناره کې و یا بنای ای زوی که ارکب معنا د مختلف سپور شو ولا تكون مع الكافرين مکه غیر کافرانو سره چې غرق بشه قال كنعان زوی ورته ویل سآوي الى جبل زرد زبل عشق غرتا يعصمني من الماء دغ غرب ما وساتي دي اوبونا قال نوح عليه السلام ورته لا عاصم اليوم نشتا خلاصون کې د خدای د عذاب نن ورځ من امر الله دي الله دي عذابنا الا من رحم الله الا من رحم مگر هغه څوک خلاصيږي چې الله رحم وکي وحال بينهما الموج حائل شو ما بين نوح عليه السلام او د زوی کې یو څپه د دریاب فكان من المغرقين شو جمله دي مغرقين وقال يا ارض ابلعي ماءك ويل شو ابزكي جذب كبرتا ننا باس برتا او بخبره وسماء اقلعي هي اسمان بندك او بخبره وغيض الماء كمشوي ابو لمخدم زكنا وقضي الامر ورقل شو حكم دي هلاكت شرار خلقه او دي نجات دي خلقه واستوت على الجودية او ودرد دا كشتي په جودي غره باندې وقيل او ویل شو بعدا للقوم الظالمين لرواله دی د خدای د رحمت د قوم د ظالمانو ته دا آیت مبارکه یا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي دا د استحاس چې د ریښو ماهواره مرض به ترتیبي نه کنټرولېږي سلسل بول د چا بول نه درېږي رعاف بینی د چا پزه نه وینې بهیږي هغه نه درېږي د دغه جریان د شي چې جریان بندایې دا آیت مبارکه چې ولیکل شي چې چا پزه نه وینې بهیږي چې په سر یې وځړوي الله یې وینې درېږي چا چې بول نه درېږي یا په ځای کې بول کېږي دا ماشومان یا د ښځې د استحاس تکلیف وي چې دغه ولیکل شي د نامه نه لاندې وځړول شي نو الله تعالی یې درېږي ونادى نوح غاب نوح عليه السلام ربه فقربت فقال ويل ربي رب دما ان ابني من اهلي بشك زوج ما خدمات اهلنا ده وان وعدك الحق او بشك وعدك حق ده وانت احكم الحاكمين احكم الحاكمين ذات النور زنبكم جنازو من ولا خرج قال الا ترى يا نوح عليه السلام انه ليس من اهلك ده زوج ده اهلنا ده انه عمل غير صالح ده خاوند عمل ناصالح بكار ده فلا تسألني إما نبيتنا ما كما ليس لك به علم دي أو تجد تابي علم نبي إني أعزك زو فنادركم تاتا أن تكون من الجاهلين جتنشل جملة دينا قواننا قال ربي نوح عليه السلام إلي رب دما إني أعوذ بك زبنا وانا بطاباني أن أسألك ما ليس لي جزا عندك بيا وقتنا وكم دتانا دي أغطى جنبي دما دي باربيه بيغبان علم وإلا تغفر لي كتما مغفرت ونكي وترحمني بما رحم ونكي أكون من الخاسرين زخو شمل جملة التوانياننا قال يا نوح بسلام منا وزنا چوكشتي ودردا على ورتي نوح عليه السلام قدشا فسلامتي على جانب دي مغنا وبركات سرد بركاتو عليك فتاباندي وعلى ممن معك او بيغ خلق باندي جدا دي تاثر فكشتي كسباردي خو او دا به ټول بیا مسلمانېږي نه دا نسل بیرته به هم بیا کافران شروع کېږي و اممون سنمتعهم ځینې د دا امتو د دا خلکو نه به داسې وي چې هغو ته به څه دنیایي ګټه زه ورکوم خو ثم یمسهم منا عذاب الیم بیا به رسېږي دوی ته د موږ د طرف نه عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا د نوح علیه السلام د اخبارو د غیب نه ده نوحیها الیک چې موږ یې تا ته وحی کوو څو زره کاله مخکې تېر د پیغمبر علیه السلام رسول نه وای الله تعالی نه وای خبر کړی د خپله ځان یې دا خبرې نه شوی جوړولی ما كنت تعلمها انت ولا قومك نه وې ته نه پوهېدې په دا قصه باندې نه ته او نه قوم د تا من قبل هذا مخکې تر دا اخبار دې موږ فاصبر نو صبر کوه دوی که څه تکلیف در رسوي ته خپل صبر کوه ان العاقبة للمتقین بېشکه عاقبت ښه خاتمه لپاره د پرهېزګارو خلکو ده